السلام علیکم. زه یم ستاسو روح حنیف الله. یو ځل بیا تاسو ته حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه مخاطب شوم. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن مې تاسو ته خپل شان ویډیو راوړې ده د ټیک ټاک په باره کې، چې ټیک ټاک کې به خپل نمبر مونږه څنګه ایډ کوو. هغه چا ټیک ټاک چې هغه ټیک ټاک انسټال کړی، مطلب اکاونټ کولاو کړی وي او نه یې ورسره نمبر ایډ کړی وي، بس په فیسبوک آی ډي باندې کولاو کړی وي، نو هغه کله چې فیسبوک مطلب ختم شي نو هغې سره ټیک ټاک آی ډي هم ختمېدی شي. نو راځئ زه تاسو ته دغه ویډیو شروع کوم. تاسو به راشئ خپل ټیک ټاک ته، ټیک ټاک باندې به کلیک واخلئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، نو پاسه 3 ډاټ نشان به وي، په دې 3 لاین باندې به کلیک واخلئ. تاسو چې په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو بیا په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په منیج اکاونټ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو منیج اکاونټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. په فون نمبر باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په فون نمبر باندې کلیک واخلئ نو تاسو زما آلریډي په دې موبایل کې دا نمبر شته دی، نو که تاسو نمبر نه وي نو ایډ کولی شئ، او که تاسو نمبر وي نو تاسو چینج کولی هم شئ. نو زه په چینج فون باندې کلیک واخلم. کله چې موږ په چینج فون باندې کلیک واخلو نو موږ ته به داسې یو نمبر راشي. ما ته وایي چې دا نمبر تاسو یوز فون نمبر باندې به زه کلیک واخلم، نو ما ته به داسې یو 6 ډیجټ کوډ راشي. دې نه بعد دا دې 6 ډیجټ کوډ ما ته راغی، ځکه دې موبایل کې ما سره دا سیم او نو دې نمبر ته دا کوډ راغی. نو اوس زه دا نمبر چې دی چینج کول غواړم، مطلب دا شته نمبر چې دی دا پکې زه به بل نمبر دې کې ایډ کول غواړم. نو راځئ تاسو ما سره اخره پورې یوسئ، نو تاسو به ډېر څه زده کوئ. او پکې دا بل نمبر ایډ کو، نو زه په سینډ کوډ باندې کلیک واخلم. کله چې په سینډ کوډ باندې کلیک واخلم نو ما سره په دې موبایل کې دا نمبر نشته، په بل موبایل کې، نو ما ته به 6 ډیجټ کوډ راشي هغې ته، هغه به زه په دې کې واپس بیا واخلم. ما به دې باندې کوډ ورکړو، نو دې ته موږ فون نمبر ولیږو، نو بالکل دا خپل کمپلیټ شو. دې ته موږ نمبر بل واچو، مطلب موږ نمبر چینج کو. نو تاسو په دې کې دا نمبر لازمي ایډ کول غواړئ، چې دې کې دا نمبر موږ ایډ کړو نو زموږ ټیک ټاک بیا نشي بندېدی. موږ په ایمیل جیمیل باندې هم کولی شو، نو مطلب اکاونټ دې سره به زموږ ټیک ټاک چرته هم نه بندېږي. په دې طریقه ورته تاسو دا نمبر چینج کولی شئ. ها په دې کې د جیمیل دا خبره مو وکړه، جیمیل طریقه که تاسو ته نه راځي نو انشاءالله روانه ویډیو موږ په جیمیل باندې تاسو ته راوړو، چې د جیمیل اکاونټ به ورسره څنګه ایډ کېږي. نو که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو تاسو زموږ په حنیف الله ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ، او په ګنټې نشان باندې هم کلیک واخلئ، او په آل باندې هم کلیک واخلئ، نو تاسو ته به زموږ ویډیوګانې اول راورسي. نو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ که تاسو ته ویډیو خوښه شوي. والسلام.